لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام، ستړي مشئ، زموږ ژوند میډیا چینل ته ښه راغلاست. د خلکو غوښتنو سره سم د برېښنا بیل له دې وروسته میاشتنی تادیه کیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کابل اوسیدونکي د برېښنا لګښت میاشتنی شوی او له دې وروسته به هره میاشت کابل میاشتې د برېښنا بیل ادا کوي. یاد شرکت همدا شان زیاته کړې چې په تدریج سره به دا چاره نور ولایتونو ته هم وغځیږي. له کابل څخه وروسته د حزب اسلامي پلویان نن په هرات او ننګرهار کې هم لاریون وکړ. له تیرو څو اونیو راهیسې د کندهار ارغنداب کې د طالبانو پر سیمو د افغان ځواکونو له لوري چاڼیز عملیات پیل شوي چې له یادې ډلې ګڼ شمېر سیمې نیولې او درنه مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. مزار شریف ښار کې د 10,000 ګډونوالو ترمنځ د سیرت النبي کلنۍ سیالۍ پیل شوه. دغه سیالۍ د شهید توانا ټولنیز او فرهنګ بنسټ لخوا هر کال د روژې مبارکې میاشتې په مناسب جوړیږي چې د سږکال ګډونوالو 80% میرمنې وې. د کابل ښار په غازي سټډیوم کې د سولې په اړه د کابل خلکو غږ په نوم لویه غونډه جوړه شوې ده. د کابل والي په دغه غونډه کې وویل لوی کابل د افغانستان پلازمینې په توګه تل د هیواد ټولنیزو، کلتوري، سیاسي او اقتصادي پرمختګونو کې یو اغیزناک او پریکړه کوونکی رول لوبولی. په اوسني راټولېدونکي کې د کابلیانو د سولې غږ تر لاسلیک لاندې ده. په هیواد کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو په اړه ستاسو نظرونه او مشروع غوښتنې منعکس کوو. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ ژوند میډیا چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.